السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی د merci beaucoup ځواب، یعنی که چیرې یو څوک موږ ته merci یا merci beaucoup یا je vous remercie ووایي، نو هغې ته به څنګه ځواب ورکړو. د merci beaucoup معنا دی ډیره مننه. که چیرې یو څوک موږ نه مننه وکړي، یعنی موږ ته merci beaucoup ووایي، د هغې په مقابل کې په مختلفو طریقو هغې ځواب ورکولی شو. اول de rien، de rien، de rien، هیڅ خبره نشته. یعنی یو څوک درته وایي merci beaucoup، تو به ورته ځواب کې وایي de rien. یا pas de souci، pas de souci، pas de souci، یعنی مشکل نشته. که چیرې یو څوک تا ته merci یا merci beaucoup وایي، تو کولی شي چې pas de souci سره ځواب ورکړي. دریم il n'y a pas de quoi، il n'y a pas de quoi، il n'y a pas de quoi، یعنی هیڅ خبره نشته. که یو څوک تا نه مننه وکړي، درته merci یا merci beaucoup یا je vous remercie ووایي، تو په ځواب کې ورته il n'y a pas de quoi ویلی شي. je vous en prie، je vous en prie، je vous en prie، خواهش کوم یا خواهش کوم. je vous en prie سره هم کولی شي چې د merci ځواب ورکړي. je vous en prie یعنی ډیر ادبي طریقه دی. je t'en prie، je t'en prie، je t'en prie، خواهش کوم. دا انفورمل طریقه دی. د merci ځواب je t'en prie سره هم ورکولی شي. pas de quoi، pas de quoi، pas de quoi، هیڅ خبره نشته یا کوم خبره نشته. د merci ځواب pas de quoi سره هم ورکولی شي، چې دا pas de quoi کلمه زیات په لونګاش فامیلی کې استفاده کیږي. ویډیو لایک او خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم یو څه ترېنه زده کړي، او همداسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنګ په علامه باندې کلیک کړئ چې هر کله موږ یو نوی درس شیر کړو نو تاسو لپاره یو نوټیفیکیشن یا خبرداری درشي او ویډیو ووینئ. تر راتلونکي ویډیو پورې خدای مو سپارم. ښه وخت ولرئ.